د ثبات او همپالنې ټیم غړي پښتنو ته سپکاوی کوي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله که څه هم د تبعیض ضد شعار ورکړی، خو ویل کېږي په کمپایني غونډو کې د ملي یووالي ضد څرګندونې کوي او هڅه یې دا ده چې د ټاکنو په قومي کولو سره د شمال خلک وهڅوي چې پښتون غني ته رایه ورنکړي. په تازه څرګندونو کې د ثبات او همپالنې ټیم غړي جنرال عبدالرشید دوستم نن په بلخ کې یوې غونډې ته وویل چې د خدای په لحاظ اشرف غني ته رایه مه ورکوئ. د نوموړي په وینا اشرف غني پردی یعنی پښتون دی او هغه ته رایه د احمد شاه مسعود، عبدالله مزاري او برهان الدین رباني له وینو سره خیانت دی. دوستم ویلي چې د غوماشي په کیسه کې هم نه دی او هر ډول چې وي دا ځل به ارګ د دوی وي. نوموړي د بلخ والي ته چې د عطا محمد نور نږدې کس دی د بلخ په غونډه کې وړاندیز وکړ چې د غني په والیتوب مه تېروځه، له موږ سره شه او موږ چې واکمن شو تر دې به ښه چوکۍ درکړو. نوموړي په غونډه کې په وار وار دا خبره کوله چې جمعیتیانو غني ته رایه مه ورکوئ، کورونو ته لاړ شئ او ټولو ته دا خبره وکړئ چې غني ته رایه ورنکړي. دا یوازې دوستم نه دی چې د ملي یووالي ضد څرګندونې کوي، بلکې د ثبات او همپالنې ټیم نور غړي هم د افغانستان په شمال کې داسې تبلیغ کوي چې دا ځل به دوی د پښتنو اقتدار ختموي او یو تاجک بارک ته ورسوي. د ډاکټر عبدالله ویان ډاکټر مجیب رحیمي هم هغه کس بلل کېږي چې له پښتنو سره سخت تبعیض لري. نوموړي په یوه مرکه کې افغان او افغانستان جعلي هویتونه بللي وو. عبدالله چې په کمپایني غونډو کې هڅه کوي ځان یو ملي شخصیت معرفي کړي، خو د شمال ټلولې او د شمالي له خلکو سره په ناسته کې ځان د دوی کاندید معرفي کوي. د جمعیت اسلامي ګوند اړوند نومان ډاکټر عبدالله چې د قومندان احمد شاه مسعود د سکرتر ګارډ او ژباړن په توګه یې کار کړی دی، دا دریم ځل دی چې ولسمشریزو ټاکنو ته درېږي. په تېرو ټاکنو کې له بایللو وروسته نوموړي دواړه پښې په یوې موضع کړې او تر هغې لانجې وکړې چې په حکومت کې اجرایي ریاست لاسته راوړ. په هر حال تاسو د دغه ټیم په هکله څه نظر لرئ چې تر دې دمه یې مشر یعنې ډاکټر عبدالله الکترونیکي تذکیره له دې کبله نه ده اخیستې چې د افغان کلمه پکې ذکر شوې ده. خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.